हम मुसलमान हैं और हम न हमारी सुन्नत में है, न कुरान में है, न शरीयत में है, न पुश्तों की रिवायत में है। इसके बाद फिर आते हैं कारोबार पे। तो कारोबार में हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, लेकिन ये वाला काम जो आपने शुरू किया ये फौरन बंद करें। आपको मैं बताता हूँ क्योंकि मीडिया है तो मैं ملګرو دا کم کس هغه چې گرفتار کو نو د دیو تعلق هغه د پنجاب سیمې سره دی او لکه دی چې کمی جنکۍ راوستې وي هغه هم پنجابی وي او راغلی و دلته په قمبر کم سوات کې چې یو ځای دی هغې کې دا کاروبار شروع کړی او داسې کم پیشل مساج چې کم دی هغه ورسره کم ایر کټینګ او داسې نورې قیسې میسې خو نن داسې پیلی کېږي چې د هغې درېیمه ورځ وه او دا کومه ویډیو چې په سوشل میډیا چلیږي نو دا ایډورټایزمنټ ولا کوو او خو ویډیو بیا دونه وایرل شو خلکو په خپل ریاکشن وکړو چې آیا دا څه شروع دي لکه زمونږ د پښتونخوا ته وګورو دې حالاتو ته وګوره نو بیا دغه ځای کم پولیس چې هغه هم په ایکشن کې راغله او د دې خلاف کاروایي وکړه هغه گرفتار کړه ورسره کم د سوات کم میر چې دی شاهد علي خان کم تاسو پیله وکړو هغه هم هغه ځای ته دوره وکړه کم مالک چې و هغه ته ویل چې آیا داسې کول نه دي پکار دا خو نه په اسلام کې او بلکې بیا پښتونولي د زمونږ د پښتو ملک دی په هغې کې هم دانشته لکه څه قسمه حرکت چې تا کړی وی ستا مونږ ډېر عزت کوو ستا مونږ ډېر کم هرکلی درته وایو چې داسې کاروبارونه کې خو دا قسمه حرکت هغه تې وباسه نو مسله چې کم د هغه حل شوې ده ګرفتاري پکې مخې ته راغلي ده اف آی آر درج شوی دی قانوني کاروایي به مخکې کېږي او چې نوی اپډیټ سره به تاسو سره شریک کوو انشاءالله بلې ویډیو کې ملاویږو الله حافظ